داجی اختر دی مبارک شه روجی تراوی مبارک کیه داجی کیه بس را پاتمو بالا پیرم منزل سدی مبارک شه داجی دا ولی دا ته خو ما جمعات کې کتی او چې بیا مې وکتل مو غوړ اختر مونږ کو بیا نه وی غیب شو एकदम بچي ما خو یو سلو پیزو کسانو سره غاری ماری میلاو کړلی خو نو به طاقت وسنو نو واپس رالم کور ته رالم و دا جینو دا خو دقه مزه کوي کنه دقه مزه کوي چې د جمعه ته روزي او به دا غاړې ورکې اختر دی مبارک شه اختر دا خو خوندم نه یو تر علي بچي دا خبرې پرې ده راځه چې تروریم کړی او خورینو کړی لاړ شو چې دا مونږ ژوند دیو کو دا جینو هغه خو نه کشران دي کنه هغه به تعالی راضي کنه راځه بچي زمام دا له دې تنګ شي وری راځه چې دا پام بدل شي ما زجی زو داجی راځه داجی ماشاءالله را تر کور خو مې اختر کې نورم خشته ښکار یار دا خو ډېر دې باندې خو ډېر پیسې ولګولې هوا نو خامخا تروزی خو مې ناسته خیر خوریا اختر دی مبارک شه اله دا خو مې ماما راغی په خیر ماما مونږ خو لا درتلو ورې غاړه مور کوي دا جوړه چې میز نه خوا مور کې غاړه ده خیر خورټه جوړ تکړه خوشاله اختر دی مبارک شه نور خي بس تروزی په خیر اختر دی مبارک شه روزي تراوی نه تاسو به راځي مردا داجی راځه کینه کټ لنګ ته کینه نه سر ته کینه ماما ورګه زه راځم کینه لکه کینه موږ سم کوي خدای شته چې دونه شربت هم داجی دا پرېږده ماما داجی پتی نه وایي پرېره خورت څه کنه خپکیږي نو خو دونه خلکو کړه شربت یوس کړي ګیړم وای ډکه نه څه چلو شو سړیا ترورز بیا سره ځان په عذاب که سړی مونږ مبارکه له مونږ دی او د خوشاله ورځ ده چې بس کو روټه بخرو هغې نه پس پځې ماشاءالله زوی خوریم ګورې غټ شوی دی ښه بس ما ته ډېر ما چوه اوس که ماما ستا خو دا شي خوښي او لږ ډېر دی خوښي دا واله حاجي ستا خدای لګي وړه مو چوه د دونه مسکل دا د خوشحالي ورځ دا خو پکې خامخاس کې چې نوره مې خېټه خرابه شو والله چې ستا خیر داګي سکه دا بس تا ته م واچوم تا کور ونسکه ستا نه تنګ شو منو تروزي بس ورګه ښه دا لږې ماتې پیسې م ورکړو مړه مه ورکوه مړه دونه ډېرې دي ورسه تا نه الې تشې پټاخې پرې راوړي نه خیر دی خیر دی تاسو ټوسې راوستې زه مړه ورکوم زه یم چې لوپورې پیونه کړي دا وله بچې دا وله تا د اختر پیسې دیو دا ځان ته تعویض که زویه زه دوکان ته لاړ تېره ختیځ کال کې به داجي زه کمې ورکې په ماشومان په ذوالخرچي کې اوس په هغه تمانچې ممانچې یو بل نه پې سترګې وکاږي داجي ترور دې خاوند خو مې دونه وران سپي ساتلي دا خو به مونږ خوري دا سپي موږ پیژني دا پیژنګلوري دا زموږ خپل سپي دي ځان پې نه شو خرابولی ګوره بیا به نوم کې ستنې نه شو وادې سې کار کوو په دیوال وړو لاول ته اوچتومه او بیا به راپسې زه در وړم خوښه یې ده په دې دیوال به څنګه راوړې ته راځه الله به خیر کړي ته راځه خیر ماما اختر دی مبارک شه یاره که تاسو په کومه راغلې مړه تا دونه تریخ سپې ساتلې څه خو په خوارو مې دیم په دیوال راواړو زم پې مړه دا لرې کې پسپو څه کوې دا کم یو و تورو که سپین هغه سپین سپیو دونه غپارې راپسې ماما تا ته غاړه راکړه مړه ماما تا دا غپارم نه اورېدلې په ایمان چې یار اختر دی مبارک شه روژې تراویح برکوره منظور هر څه دی مبارک شه په خیر او السلام علیکم جوړ تکړه خوشاله څنګه چلې دا داسې زمونږ د ترور خاوند دی زه به مې هغه ترور ته ووایم چې دا سپي دې میراث کړه اوس پې داجي خوړلو دا سپی وتړی ښه څنګه چل دی خیر دی روژه په خیر تېره شوه بس شکر دی ښه تېره شوه بس داجي مې وي به د خلکو باندې وي د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي پرې کشرانو مې وګرځوه ما ته مشر یې تا له به خلکه درځي خو دې ویده کې کشر او مشر نه ما یې زه راشه چې ویې ګرځو مړه څه پته لګي مرګ او ژوند څه پته دا ښه لګي دی که نه د مشرانو سره ډېر برکات دي ډېر زیات زما داجي څخه خو بیخي زیات دي سرکوزیه اوس مې وجنې دا داجي دا خو ولې مرګ نه منې زه مرګ اخته الله پاک دې ډېر عمر درکړي خو راځي دا څه کوي مړه څه کوه دلته راته اوس جګړه لګوئ قرار کښېنه سړی راوړه غلکه یا خو له راوړه دی یاره والله چې ترور خاونده ډېر زیاته مشکل که نه راوړه مړه راوړه زه خو ډک یم داجي زه خو ډک یم باقي نه راځي راکې که نه راوړه یا خو له راوړه زویه راشه هلکه دا خورۍ مې ډېر غټ شوی نه دی او که نه ماشاءالله بس په خیر الله دې خوشحاله کړي خورته غټ سړی شي مبارک شه روژې تراویح سره د پیملې یار
بس ما ته هم ډېر مه اچوه ترور زویه والله زه خو داسې یم چې خو زه اوس که دا خړه نن سبا شمسیانې ممسیانې دي دا جي راته بیمار نه شي دا بیمار هم دی غریب او شربت مې پرې ډېرې زیاتې چاړو چې په خانه کړه ټول همدغه بوتلې دي یار ولې لکه باز بیا نور نشم تللی نوره مې خېټه خرابه شوه ټول مړي ژوندي مو کړل بس 2 کوره پاتې دي خو ورته به وو داسې به کو ورته دا شربت نور مه راکوئ دا کولډ ډرنک یې راباندې نورې مه څښې تباه او برباد هم کړو نه زویه زه نور نشم تللی ته هم نه شې تللی خېټه مې او دا ته منې چې زه په دې پټي کې بره راوختمې نو هغه شربت راکې خوځېده دا ته منې ټول دومره شربت یې لکه دا مونږ تراله چې ځو خېټه کې مې کړپ کړوپ ډېر زیات دی نشم څلی تاجي دغه ځای کې چې کومري د ډاکټر کلینیک کې هغه نه دی ورولمه یو ستن نیمه بدل د معدې ووي راځه معده به دې اوس ټیک شي وای درد مې شو بس دی په معده دې درد دی دا ما ته پته ده راځه دا کولډ ډرنک کې معدې نه ښه نه دا ولې زخر دي خو څه کوې نو خلک یې راکوي نو څنګه ورته دا چې و چې مې راکوه ډاکټر نه مې ډایرکټ به مې کور ته بوځي ګوره ترو کړی دی نور نشم دی بس دی بس راځه به دغه بس 2 کوره دي خالي بس نه نه زم د سره نظم د سره ورته راکاږو راځه دا چې زمونږ په خپل هم درد دی ما راوړه دې راځه وچوړو دا شربت یې خو ما هم څکري که نه زاري ما ډېرې زیاتې اوس کړې که نه معده دې جوړ تاجي درد دی یار دا ته خو ما ته ډېر زیات ګران پرېوتې ختمه ده نو سم دم مې ته وي چې پرې د هغوی د راځي وې زما اړه تنګ دی نو اړه دې اړه تنګ خو که نه مړه دا تا څه جوړ کړل یار ای دا جي ډاکټر خو را روان نه سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام ولې رکیب بابا څه چل دی ډاکټر صاحب دا خو ما کلینیک ته اوس در وسته په دې ځای ډل راغلی دلته مړي ژوندي له راغلي او سړي باندې راته ډل راغی ما خو کلینیک بند که زه کور ته روان یم کور ته ځي چې کوم ته راشه او چیکې که نو زما په خیال د کولډ ډرنک کې ډېرې زیاتې څښلي دي د ده نه معده خرابه ده دا شفقل هسپتال ته اوس غله ورشکی د سلام ډاکټر دی درشکی دا غله بوزه نو ډاکټر صاحب نو بس چې چا کره ورځو بس دغه بوتل لاته دی بوتل لاته بوتل ټیک نه دي که نه بوتل وله معده خرابه کړې دا شفقل هسپتال ته بوزه سلام ډاکټر له ډېر پوه سړی دی خزان لارې خوشحاله که زه بچې معده مې هسې ختمه ده خو دا 2 کوره پاتې دي چې دا وکړو چې دا مړی ژوندی ختم شي ښه داجي د کپن پیسې درته شته ولې بچې په کپن څه کې نو داجي دا باقي چې کوم 2 کوره پاتې دي که نه بدام چې راباندې شربت وڅکي نو بس کپن کې دې بیا تاومه که نه د خیره سه دا څه کې لکه روژه دې وخوړه روژه مې ولې وخوړه نن اختر دی زمونږ څنګه اختر دی نن یو کم 10مه روژه نه ده څه نه مړه مونږ سعودي سره اختر دی که نه ها سرسایه دې ما په پاکستانو کې را کړې وه او اختر کړي د سعودي سره اله شابه په ریالونو کې سرسایه روکاګه ده اله شابه